د ښین په دویم درس کې بیا هم ښین او ه ښین او ښې چې سره یو ځای شي څه جوړیږي؟ ښ. خو که واو وي ښین پسې وي او یې راسي بیا څه جوړیږي؟ وښی. وښی چې ښځې په لاس کوي یو ډول ګاڼه ده. ښین واو ری ه ښین واو ګډ لیکل کیږي، ری او ه څنګ ته ورسره راځي. خورا. واو الف ښین ه واو الف ګډ راځي، ښین او ه څنګ ته ورسره راځي. څه جوړ سو؟ واښه. درس په وښي لرو. وښی. خندا خندا وښی لري. هغې وښی په لاس کړی. خندا خپل وښی چاته نه ورکوي. وښی واو ښین یې وښی. خندا وښی لري. خندا د یوې جنۍ نوم دی. هغې وښی په لاس کړی. خندا خپل وښی چاته نه ورکوي. وښی. خندا وښی لري. هغې وښی په لاس کړی. خندا خپل وښی چاته نه ورکوي. دا به ملګرو څو ځلې در سره لیکئ او بیا به یې له یاده تمرینوئ. د تورو تمرین ته راځو. واو ری ښین ت. واورې لیکل کیږي، څنګ ته یې ښین ت ګډ راځي، ورښت ترې جوړیږي. ښې واو ښین. ښې واو ګډ لیکل کیږي، څنګ ته یې ښین راځي، خوښ ترې جوړیږي. خو که ښې وي واو ښین او یې وي. ښې واو لیکل کیږي، ښین او یې ګډ ورسره څنګ کې لیکل کیږي، خوښي ترې جوړیږي. ښین ری نون ه. ښې ری ګډ لیکل کیږي، نون او ه څنګ ته راځي، څه ترې جوړ سو؟ خرنه یا شرنه د پکتیکا مرکز. دا به مو لیکلي وي، که نه پوهېږي څنګه دي نو دا شی لیکل کیږي. ورښت. خوښي خوښ. خوښي. خرنه. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ، او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب یا زنګوله کړئ او نور ملګري هم ورباندې خبر کړئ. الله مو مل شه.